د فرانس پلازمینې پیرس کې د خالي په ورځ په سوونو خلکو د تیلو بیو لوړېدو او د ولسمشر اقتصادي پالیسیو ضد مظاهرې وکړې. احتجاج کوونکي د پیرس په شازینځای کې راغونډ شوي ول او له پولیسو سره یې نښتې هم وشوې. د احتجاجونو مخنیوي لپاره په پیرس کې شاوخوا 3000 پولیس ځای پر ځای شوي وو. احتجاج کوونکو غوښتل چې صدارتي ماڼۍ ته ځان ورسوي خو پولیسو پرې اوښکې بهونکي ګیس وکارولو. په بحرین کې د خالي په ورځ پارلماني انتخاباتو کې خلکو رایې وکارولې. د پولینګ عمل له سهار 8 بجې شروع شوی وو او تر ماخستن 8 بجو پورې جاري وو. حکومتي چارواکي وايي پارلماني انتخاباتو کې د 1500 کاندیدانو ترمنځ مقابله ده چې پکې زیاتره ښځینه کاندیدانې هم شاملې دي. د شام فوج د خالي په ورځ ادعا کړې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې الصفا سیمه یې بیرته نیولې ده. د دوی په خبره د 2 اونیو جګړې وروسته د الصفا سیمې کنټرول یې ترلاسه کړی دی. دا له دمشق 300 کیلومتره لرې سیمه ده. د چین شمالي صوبې هابي کې یو چړیاګر د سختې یخنۍ څخه د ځناورو خوندي ساتلو لپاره ځانګړي انتظامات کړي دي. په دغه ځای کې د ځناورو لپاره د یخنۍ نه بچ کېدو لپاره د هیټرو بندوبست شوی دی او هلته درجه حرارت 18 ډیګري څخه زیات نه وي.